سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. جمهور رئیس غني د ملي مصالحې عالي شورا رئیس سره وکتل. ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. په دې کتنه کې چې تېره ورځ په ارګ کې وشوه، دواړو لورو د سولې پروسه کې د وروستیو انکشافاتو په دې پروسه کې د راتلونکو اقداماتو او د طالبانو ډلې سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مذاکره کوونکو ټیم د مخامخ مذاکراتو پیل په اړه بحث او خبرې وکړې. ولسمشرۍ ماڼۍ د تنفسي دستګاهو په اړه د خپرو شوو راپورونو د پلټنې لپاره یو لوړپوړي او باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. ناروې د افغان سولې برخه کې پوره همکاري ته چمتو ده. دا څرګندونې نن په کابل کې د ناروې شاهي هیواد سفیر شلتور موټ پریټسن د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې کړي دي. طالبان د ایران ملاتړ خپلولو لپاره شیعه مشران ګماري. میډل ایسټ انسټیټیوټ افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه یو اوږد راپور خپور کړی دی. د یاد انسټیټیوټ په خپاره شوي راپور کې راغلي چې ایران له افغانستان سره قوي مذهبي او کلتوري اړیکې لري او دغه راز یاد هیواد په سیمه کې د امریکا د نفوذ پراختیا پر ضد له هیڅ راز هڅو مخ نه ګرځوي. د مالیې وزارت وایي چې د 1499 مالي کال پیل راهیسې چې 6 میاشتې په بر کې نیسي، د 1498 کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله د هیواد په ملي عوایدو کې 15.2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی دی. د کابل ولایت مقام مسؤلین وایي د ترکیې هیواد همکاریو د انسجام ادارې یا ټیکا له افغانستان سره د طبي توکو او تجهیزاتو مرسته کړې او دا مرسته نن دوی ته سپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې افغانستان او پاکستان باید خپلې سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې کړي څو د دواړو هیوادونو اقتصاد وده وکړي. سرچینه کاږي امریکا د دغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 بندرونو له لارې سوداګري او ټرانزیټ پیلیږي. ننګرهار ولایت تر دې دمه نږدې 4700 جریبه ځمکه د غیر مسؤلو کسانو تر کنټرول لاندې ده چې د ننګرهار کانال ریاست هڅه کوي یا د ځمکه د نامسؤلو کسانو له ولکې څخه بهر کړي. د پولیسو لپاره د کرونا 200 بستریز روغتون پرانیستل شو. کورنیو چارو وزارت وایي یاد روغتون د 290 میلیونه افغانیو په ارزښت په 2 میاشتو کې رغول شوی دی. دوی زیاتوي چې په دې روغتون کې به د پولیسو په ګډون د هغوی د کورنیو درملنه وشي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا 240 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې په کرونا د اخته ناروغانو شمېر 9,915 ته ورسید. وروسته له هغې چې د کرونا له امله افغانستان ته ټولې نړیوالې الوتنې وځنډېدې، نن په لومړي ځل له 4 میاشتو وروسته ترکیش ایرلاین الوتکه سهار 7 بجې کابل ته راورسېده او افغان مسافر یې راوړل. هندي چارواکي وایي په پلازمینه ډیلي کې د پاکستان سفارت کارکوونکي جاسوسي کوي، نو باید نیمایي کارکوونکي له هند څخه ووځي. بل لور ته بیا پاکستان ویلي چې له اسلام آباد څخه به نیمایي هندي ډیپلوماټان وباسي. او په وروستي خبر کې راځي چې د پاکستان د هوانوردۍ وزیر غلام سرور خان وایي په پاکستان کې ټول ټال 860 فعال پیلوټان دي او په دوی کې یوازې 260 یې داسې دي چې د پیلوټۍ ازموینه یې ورکړې او نور یې د ټولو اسناد جعلي دي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کړي چې په 13 مې میاشت کې د پاکستان هوایي شرکت یو الوتکه راوغورځېده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. قدرمنو کتونکو، دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.